د مردان تحصیل سټي کونسل اجلاس د کوارډینیټر بابر خان په مشرۍ کې د مردان ضلعي کونسل حال کې ترسره شو چې پکې د مردان تحصیل کونسل سره تعلق لرونکو غړو نر او ښځو ګډون وکړو. په دې مهم اجلاس کې سټي میر حمایت الله مایار ویل چې د محسن انسانیت جناب محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی اس کله نشو قبلولی. د هند بی جے پی د غړو د دغه بیان یې غندنه وکړه او نړیوال ادارو نه د دې په ضد د بندیزونو لګولو اپیل وکړو. سټي میر حمایت الله مایار په ګرد هیواد کې د ګرانۍ په اړه ویل چې موږ د دې پالیسو غندنه کوو او د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ په ضد یې اواز پورته کړ او ویل چې د خیبر پښتونخوا د ټول نه ارزانه بجلی پیدا کوي ولې د ملک لوی پرتی علاقو نه علاوه د کې زیات لوډ شیډینګ دی. دغه د خیبر پښتونخوا صوبې ولس سره د میرانه مور سلوک هیڅ کله نشو قبلولی. په اجلاس کې ګډونوالو د هند د فلمونو، ډرامو او د نور ضروري استعمالونو سیزونو بایکاټ هم غوښتنه وکړه. په دې موقع حمایت الله مایار د وحدت نیوز سره د خبرو په محل صدارنګ ویل نن چې کومه ګراني ده په دې ملک او لوډ شیډینګ دی د بجلی او د ګیس په هغې حواله باندې وه. تاسو ګورئ مهنګایي انتهایي زیاته شوله، دومره زیاته ګراني شوله چې 2 وخته ډوډۍ خوراک خلکو ته بالکل ګران شوی دی. غریب خلک وګورئ چې کوم د هغه د روزانه دیاړي ده او روزانه دیاړي هغه ته ملاویږي هم نه، هغه د 499 زر روپو پورې ده چې څوک ښه کار کولی شي نو هغه ته به 100 روپۍ ورکوي. تاسو وګورئ په دغه 100 روپو کې او په دغه 400 کې په 200 کې د هغه کچن تاسو ګورئ چې به څنګه پای کې چلېږي. د اجلاس وروسته د سټي میر حمایت الله مایار په مشرۍ کې د ګرانۍ په ضد یو لاریون هم ویستلی شو چې پکې د سټي کونسل نر ښځو ګډون وکړو. بخت محمد یوسفزي، وحدت نیوز، مردان.